بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا ماشوم 12 کلن نومانزاده د پلار نوم فضل واحد د ضلع بنیر علاقه سلرزي جوړ کلي اوسیدونکی دی. نومانزاده ته د ډیرو شاعرانو شعرونه په یاد دي. نومانزاده په اووم جماعت کې سبق وایي او دا هم وایي چې د دغه شعرونو یادولو سره سره زه په خپل سبق باندې پوره توجه لرم. راځئ چې په شعر باندې واورو. لټون بنیر ستاسو د زړه آواز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نومانزاده زه په اووم کلاس کې سبق وایم. ما ته یو څو شاعرانو شعرونه مې یاد دي. زه شعرونو سره سره خپل سبق باندې توجه لرم او زه تاسو ته یو څو شاعرانو شعرونه وړاندې کوم چې ستاسو به ډېر امید لرم ستاسو به ډېر خوښ شي. زه جناب بغزاده دانش څو شعرونه تاسو ته وایم چې په نامه د هغه رب مې ابتدا ده، په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه له محبت سره اشنا کړم. بیا درود په هغه لویه هستی وایم چې بیا درود په هغه لویه هستی وایم چې ذکر په یاسین او په تها کړم. او غزل دی چې ژوندون مې ډېر بېکاره دی، قسم دی ژوندون مې ډېر بېکاره دی، قسم دی بې کیخه دی، بې مینې دی، بې یاره دی، قسم دی څه شی مې په سینه کې ناقلاره دی، قسم دی او زړه دی د چا غم پکې بېسیاره دی، قسم دی چا چې نن زما د کاروبار پوښتنه وکړه بس پړنده ورته وایي بېروزګاره دی، قسم دی او دا واخله دا مې زړه دی دا له ځان سره سنبال کا، دا واخله دا مې زړه دی دا له ځان سره سنبال کا، راوړی مې جانان ستا دپاره دی، قسم دی انکر منکر ته وایه ربه چې لږ دم شي، انکر منکر ته وایه ربه چې لږ دم شي، راوړی مې جواب پروردګاره دی، قسم دی دانش مبارک شي انقلاب ته لار جوړیږي، دانش مبارک شي انقلاب ته لار جوړیږي، لیدلی مې د ژوند په هره لاره دی، قسم دی. د ضمیر خان یو څو شعرونه دي چې مسافرۍ ته چې د کلي نه راتلم کپیله، مسافرۍ ته چې د کلي نه راتلم کپیله، د شپې په 3 بجې د کور راوتم کپیله، مسافرۍ ته چې د کلي نه راتلم کپیله، د شپې په 3 بجې د کور راوتم کپیله، ماشوم بچی مې په اودو باندې ښکل کړی والله، ماشوم بچی مې په اودو باندې ښکل کړی والله، توبه توبه مې د دا شپې د غم کپیله، توبه توبه مې د دا شپې د غم کپیله، مور مې په دواړه مخه ښکل کړم وی الله دې مل شه، مور مې په دواړه مخه ښکل کړم وی الله دې مل شه، لکه ماشوم ورته په خپو کې جړېدم کپیله، چې مې د کور مېرمن ته وکتل هغه ځان لغمو، چې مې د کور مېرمن ته وکتل هغه ځان لغمو، د لیونو په شان کوڅو یې تلم راتلم کپیله، ای د خان بچیه ته د دې سختونه څه خبرې، ای د خان بچیه ته د دې سختونه څه خبرې، چې په ایرپورټ کې پیایي ته ورختم کپیله. منیر جان د سره یو څو شعرونه شریک کوم چې ویر چې د قیامت نه کوو نو سبا کوو، ویر چې د قیامت نه کوو نو سبا کوو، مونږ چې بغاوت نه کوو نو سبا کوو، تا خو مونږ په وینو لمبولي یو ستا نه چې نفرت نه کوو نو سبا کوو. او په ترنم کې د نظم غزل ویم چې ته وایه لږ وار وکړه مړ به شم تلوار وکړه پیره زه خراب یمه پیره زما کار وکړه، ته وایه لږ وار وکړه مړ به شم تلوار وکړه پیره زه خراب یمه پیره زما کار وکړه، زړه په خوله راولمه زر کوئ زخار وکړه، زړه په خوله راولمه زر کوئ زخار وکړه، زړه چې پتا ظلم کوي ته ورته زار وکړه پیره زه خراب یمه پیره زما کار وکړه، څه د چا په لاس کې دی ژوند په خپل اختیار وکړه، څه د چا په لاس کې دی ژوند په خپل اختیار وکړه، بنګ مې د تیرا راوړو شیخ له خمار وکړه پیره زه خراب یمه پیره زما کار وکړه، خبله مې وسیزه خبله سنگار وکړه، خبله مې وسیزه خبله سنگار وکړه، زړه د منیر نرم دی ځان له پکې لار وکړه پیره زه خراب یمه پیره زما کار وکړه، ته وایه لږ وار وکړه مړ به شم تلوار وکړه پیره زه خراب یمه پیره صاحب زما کار وکړه. د لټون بنیر اقبال محسن استاد صاحبو ډېره شکریه ادا کوم چې ما له وخت راکړو او ډېره مننه، زه امید لرم چې زما دا شعرونه به ستاسو ډېر خوښ شي.